که موږ ووایو چې نهایه شته، کون پای ته رسېږي او بیا به هیڅ شی نه وي، عقل وایي یا خامخا تر هغه وروسته هم یو شی شته، نو موږ ته بله لار نه سوه راپاته بې له دې څخه چې ووایو نهایه نسته. او کم وخت چې دا اقرار وکړو او ووایو چې نهایه نسته، نو ورته وایم آیا کولی سې چې تصور یې وکړې؟ جواب یا. نو دا معلومه سوه چې نهایه نسته او د هغه حالت تصور هم نسو کولی. نو په دې پوه سو چې د هر شي تصور چې انسان نسي کولی دا معنا نه لري چې هغه نسته. که تا تصور نسوای کولی نو به ته وایه نسته. څرنګه چې د نهایې او آخر تصور نسو کولی، دغه رنګه د شروع او ابتدا تصور هم نسو کولی. دا کون ختم سو، څه شي پاته کیږي؟ د هغه تصور نسو کولی. دغه رنګه دا کون نو څه شي وو؟ د هغه تصور هم نسو کولی. ورونو قرآن کریم هم و دغسې معناو او مفاهیمو ته اشاره کوي او په دغسې مسائلو کې موږ و تفکر او تأمل ته رابولي. فرمایي وګورئ، فکر وکئ، تأمل وکئ. ام خلقوا من غیر شی، یعنی دا غیر ممکنه ده چې شروع دي د عدم څخه وي. موجود و، هلته یو شی موجود و، د عدم څخه خلق نسي کېدلی. ام هم الخالقون، او یا تاسې خپل ځانونه خلق کړه، دا هم مستحیل ده، ځکه دا هغه دور سبقي سو چې هغه مستحیل دی. مثلا اول دوهم پیدا کوي، دوهم دریم پیدا کوي، دریم بیرته اول پیدا کوي. دغه د خپل ځان خلقول دي چې دا عقلا مستحیل دي. قرآن کریم دغه عقلي قوانینو ته د ټوله عقیدې په اساس کې اشاره کوي. قرآن کریم دغه عقلي قوانین راشي، ځکه عقیده داسې نه ده چې بې له فکره او تأمل تسلیمېدل دي، بلکې عقیده پر خپل عقل تفکر او تأمل بنا کیږي. اول فکر، تدقیق او بیا نو پس له اثباته دغه عقیده ثابته پاتې کیږي. هو ایمان تر منطق لوړ دی، مگر د عقل او منطق سره ضد او نقیض نه دی. ایمان تر منطق لوړ دی. ایمان داسې مسئله ده چې په زړه، نفس او وجدان کې استقرار پیدا کوي، مگر دا غیر ممکنه ده چې د سلیم او مستقیم منطق سره د نقیض وي. عقل او د هغه دلایل دې نه کې قبول چې دا هغه شوالی، امتیاز او فرق دی چې زموږ د دین او نورو ادیانو تر مابین موجود دی. د نورو ادیانو تابعین په بحث او نقاش کې داسې ځای ته رسېږي چې هلته عقل نه مني، د عقل قوانین ردوي، مګر زموږ په دین کې د عقل او عقیدې په مابین کې تناقض نشته. دغه دلایل چې موږ بیان کړه دا هغه دلایل دي چې ادله العقل یا ادله المنطق ورته ویل کېږي. هلته نور دلایل هم شته چې د الله عز وجل وجود ثابتوي، چې په مختصر ډول به درته بیان شي. د هغو دلایلو څخه یو دلیل دی چې دلیل الاتقان یا دلیل النظام ورته ویل کېږي، او دغه دلیل علما ډېر استعمالوي. دلیل الاتقان وایي مثلا تا یوه چوکۍ ولیده، ستا عقل دا حکم نه کوي چې دا یو چا جوړه کړې ده. ستا عقل دغه درته وایي چې دغه چوکۍ یو چا جوړه کړې ده، په خپله نه جوړه سوې ده، نه پیدا سوې ده. دا ممکنه نه ده چې لرګی دې په خپله اراسي، میخونه دې جوړ سي او په ننه دې وځي، اسفنج او ټوکر دې پر هغه اندازه جوړ وي، پر اوار دې سي او چوکۍ سوځه. عقل دا کار غیر ممکن بولي، مستحیل دی. ولی؟ ځکه په دغه کار کې اتقان او نظام شته. د داسې کار اجرا کېدل بې منتظمه ممکن نه دي. نو خود دلیل الاتقان یا انتظام ورته وویل سوه. دغه قلم چې دا اوس ما په لاس کې دی، دا مختلف شیان په خپله سره یو ځای سوه، دغه قلم ځینې جوړ سو. یا ښه، دغه قلم چا جوړ کړی دی؟ آیا د یو چا نوم زده دی؟ یو څوک یې پېژني؟ یا هېڅوک یې نه پېژني، نه زه نه تاسې.
ښه کولای شې چې دغه قلم جوړونکي صفات بیان کې؟ آیا کولای شې چې ووایې دغه قلم جوړونکی یو انسان دی چې د نوشتې قدر پیژني، هغه په دې پوهېدی چې یو کار شته چې نوشته ورته ویل کېږي، دغه انسان پوهېدی چې یو شی شته چې د قلم رنګ ورته ویل کېږي، او پوهېدی چې رنګ څنګه او چیرې استعمالیږي. دغه انسان چې دغه قلم یې جوړاوه مختلف معدنونه او مواد یې پیژندل او د هغو په استعمال پوهېدی چې څنګه یې سره ګډ او څنګه یې جوړ کړي، او په دغه پوهېدی چې د قلم جوړولو ماشین باید داسې میزان او چالانه سي چې د قلم سر داسې جوړ سي چې نوشته وکړي. نو دغه سړي د تخنیک علم هم درلودی او قلم ته یې پینګ ورکړی دی. ولې دا پینګ ورکاوه؟ دی پوهېدی چې دا قلم په جیب کې ایښول کېږي، باید پر خپل ځای ثابت وي. نو په دې هم پوهېدی چې انسانان جیب استعمالوي. نور یې هم پسې درته پوره کړم، د دا یوه قلم موضوع هر څونه چې اوږدېږي. نو موږ د دغه یوه شي د لیدلو څخه ډېرې نتیجې را ایستلی شو. هر څونه چې تفصیل ورکوې کېدای شي، خو زه به تر هغه تفصیل تېر سم. نو د دغه یوه شي د لیدلو څخه د دغه شي د صانع جوړونکي صفات در معلومیږي که یا در معلومیږي؟ هر شی چې راوړې د هغه د صانع صفات، د هغه د جوړونکي صفات درته بیانولی سم چې په جوړونکي کې دغه اوصاف موجود وه چې دا شی یې جوړ کړي. کولای سم چې د شي د صفاتو څخه د جوړونکي اوصاف درته ووایم، ځکه هیڅ صنعت بې نظامه او بې پوهۍ نشي کېدلی او نه جوړېدلی شي. نو کم وخت چې په قلم او چوکۍ پر جوړونکي دلالت کوي، نو هغه څوک چې په دې کون کې فکر وکړي، په مځکه او آسمانو کې تأمل وکړي، د بشر په خلقت او د انسان په جسم کې فکر وکړي، دا ټوله جوړونکی لري او هغه جوړونکی صفات لري. دا شیان په خپله تصادفي او د صانع د بې علمۍ په حال کې په وجود راغله؟ دا څنګه کېدلی شي؟ که زه اوس درته ووایم چې دا قلم په خپله ځان جوړ کړی دی یا تصادفي جوړ شو، ته به راته وایې ته لیونی یې، په صد کې نه دا نه قبلوې. نو دا څنګه قبلېدلی شي چې دا ټوله کون په دا خپل صحیح او حساب سوي نظام، تاسې لمر ته وګورئ، پر دغه خپل معین ځای او په دغه خپل معین دوران او مځکه په دغه معینه اندازه د لمر څخه لرې واقع ده. که دغه لرېوالی لږ زیات سي ټوله مځکه به یې ښی سي، او که تر دغه اندازې ورنږدې سي وبسوځل سي. دا ټوله منظم نظام او ته وایه صانع نه لري. دغه دلیل ته دلیل نظام وایي چې علماو ډېر استعمال کړی دی. ته نه ګورې هغه اعرابي شاعر ته چې وایي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ وګورئ، دا د عقل نتیجه ده، دا د عقل استنتاج دی. وایي پچه پر اوښ دلالت کوي. که دې پچه ولیدل ته پوهېږې چې دلته اوښ تېر سوی دی، ځکه پچه په خپله نسي پیدا کېدلی، خامخا دلته یو شی و چې نوم یې اوښ دی. والاثر يدل على المسير، یعنی پر لارې دې یو پل ولیدی، ته نه وایې چې دلته یو څوک تېر سوی دی. نو پل پر تګ کوونکي دلالت کوي. فكيف بسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج، نو څنګه دغه نظام او آسماني برجونه، ځکه غرونه او شیلې او هغه نظام چې پکښې چلیږي، آیا دا پر علیم الخبیر دلالت نه کوي؟ دا د عقل حکم دی. کم وخت چې یو پل پر دې دلالت کوي چې دلته انسان تېر سوی دی، نو مځکه او آسمانونه پر علیم الخبیر دلالت نه کوي. او دغه دلیل النظام امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د خپل عصر د زنادقه او ملحدینو سره استعمالاوه. امام صاحب یو وخت د ملحدینو سره د بحث او نقاش وعده درلود. امام صاحب وځنډېدی، پر هغه خپل وخت د ملاقات ځای ته نه ورغلی،
خلق سره راټول شوي وو او انتظار یې کاوه څو امام صاحب راورسېدی. هغو ورته ویل وځنډېدې؟ ده ویل هو، مګر هغه شی چې زه وځنډولم هغه دا و چې زه د ولې پر غاړه ولاړ وم، یوه درخته راولوېده، تختې تختې اره سوه، دا تختې سره یو ځای شوې او بیا د اوسپنې یوه ټوټه راولوېده، هغه میخونه سوه، میخونه بیا په دغو تختو ننوتل. مقصد دا چې امام صاحب دغه بیان ورته کاوه څو د تختو څخه یې کښتۍ جوړه کړه. ویل زه ورته ولاړ وم او په تعجب کې وم چې دا څنګه کار وسو، دغه وځنډولم. ملحدین ویل ته ویښ یې؟ ګمان نه کوو چې ته دې په سد کې یې چې دغه خبرې کوې. درخته راولوېده، تختې سوه، اوسپنه راولوېده، میخونه سوه، دا نه سره لګېږي. امام صاحب ویل دا نه سره لګېږي او د کون دغه ټوله منظم نظام بې له خالقه جوړېدل سره لګېږي. دغه ته دلیل الاتقان او دلیل النظام وایي او دا لوی دلیل دی. حتی قرآن کریم هم دغه دلیل ته بې اندازې اشارې کړي دي، بلکې په قرآن مجید کې د الله عز وجل د وجود د اثبات دپاره هغه ډېر مستعمل سوی او ذکر سوی دلیل هم دغه دلیل الاتقان او نظام دی چې په دغه کون کې چلیږي. او د الله عز وجل پر وجود یو بل دلیل دلیل الاحساس دی. استاد ندیم الجسر په خپل کتاب کې هغه کتاب چې د قصة الایمان په نامه یادیږي او په دغسې عقیدوي موضوعاتو کې ډېرې ژورې او عمیقې خبرې کوي. استاد په دغه کتاب کې د دغه دلیل الاحساس په باره کې خبرې کړي دي. هلته یو مضمون د عجمیة العبر یا لغز العبر په عنوان بیان کړی او لیکلی دی. دی وایي ته داسې تصور وکړه چې زما سره یوه کڅوړه ده، په هغه کې 10 دانې ستنې دي، دغه د خیاطۍ ستنې، او پر هر ستن نمبر لیکل سوی دی، یعنی هر ستن د یوه څخه تر 10 نمبر لري. بیا مو داسې یو کوچنی راوستی چې هغه مورزاده ړوند دی او ما ورته وویل چې لاس دې و دغه کڅوړه ته ورننه باسه او یوه ستن راوباسه. څونه امکان لري چې دی دې هغه ستن راوباسي چې یو نمبر پر نوشته دی، یعنی اول نمبر ستن؟ جواب په 10 کې یو امکان لري چې دغه اول نمبر ستن راووځي، ځکه 10 ستنې دي او په 10 کې یو امکان پیدا کوي. ښه، موږ ویل بیرته ورواچول، موږ ویل دا یوه ستن راوباسه. څونه امکان لري چې دا وار دې 2 نمبر ستن راوباسي، دا هم یو په 10 کې. مګر دا څونه امکان لري چې په اول وار دې اول نمبر او په 2 وار دې 2 نمبر ستن راوباسي په ترتیب سره. دلته یو په 100 کې امکان لري. ولی؟ اول په 10 کې، 2 یو په 10 کې، خو د ترتیب احتمال یو په 100 کې سو. پر 10 یو صفر بالا. او هلته بیا څونه امکان لري چې په اول وار اول نمبر ستن راوباسي، دا دې ورواچوي. 2 وار دې 2 نمبر ستن راوباسي، دا دې ورواچوي. 3 وار دې 3 نمبر ستن راوباسي. دلته امکان یو په 0 کې سو، یعنی په 0 واره کې یو وار ممکن داسې پېښه شي چې دلته بل صفر بالا سو. صحیح؟ اوس نو دا څونه امکان لري چې 10 ستنې دې پر ترتیب برابرې راوباسي. اول وار اول نمبر، 2 وار 2 نمبر، 3 وار 3 نمبر، دغسې تر 10 پورې. جواب یې اسانه دی. اول وار یو په 10 کې، یعنی یو او صفر. 2 وار یو په 100 کې، یو او 2 صفره. 3 وار یو په 0 کې، یعنی یو او 3 صفره. 10 وار یعنی یو او 10 صفره، یعنی په 10,000 میلیونه واره کې شاید یو وار داسې پېښه شي. دا احتمال لري چې داسې دې وشي. اوس نو یو په 10,000 میلیونه کې آیا دا نږدې احتمال دی که ډېر لري؟ یا ښه، راځه چې یو بل مثال هم درته ووایم د پاره د دې چې موږ په اصلي قانون پوه سو چې احتمالات او حسابات څنګه کېږي. ورونو دا خو درته معلومه ده چې په چاپخانو او مطبعو کې کتابونه څنګه چاپېدل، حتی چې هغه مطبعې تر اوسه هم په ځینو وطنو کې موجودې دي. هغه داسې
چې دغه مطبعو د سرپو څخه جوړ شوي حروف په لکو لکو درلوده چې هغه حروف به په ترتیب په هغه خپل خاص غالب کې ایښول او بیا یې چاپول. مثلا د عامل د کلمې دپاره یې عین او بیا الف او بیا میم او بیا لام ایښول. دغسې به ټوله کتاب جوړاوه چې ودې ته حروف چینی یا د حروفو یو ځای کېده ویل کېږي. خو اوس کمپیوټر او پرمختللې مطبعې راغلې، خلک وساس. نو اوس ته داسې تصور وکړه چې دغسې یوه مطبعه ده چې په هغه کې 15 لکه دغسې د سرپو څخه جوړ شوي حروف پراته دي. هلته زلزله وسوه او دغه حروف پر مځکه راولوېده. څونه امکان لري چې ځینې دغه حروف دي په داسې شکل یو د بل و بغل ته ولویږي چې یوه معناداره کلمه ځینې جوړه شي. کېدای شي که نه شي کېدای؟ کېدلی شي. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا حروف دې راولویږي او دوې معناداره کلمې دي یو د بل و بغل ته سره جوړې کړي. ممکن که یا ممکن؟ ښه، دا څونه امکان لري چې دا حروف راولویږي یوه فایدهمنه جمله پوره خبره ځینې جوړه شي. عقلا دا هم ممکن، د مستحیلاتو څخه نه دي. ممکن داسې پېښه شي. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا حروف په داسې شکل راولوېده چې یوه پوره صفحه مثقفه فایدهمنې خبرې ځینې جوړې شوې. دا څنګه کېږي؟ دا هم یو احتمال دی، ممکن داسې وشي، مګر د مستحیل و درجې ته ورنږدې شو. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا حروف راولوېده 1500 صفحه ایزه کتاب ځینې جوړ شو. اوس شاید وخاندې ځکه دا مستحیل شو. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا 1500 صفحه ایزه کتاب دي ښه ښایسته خوږه شعري قصیده وي، قافیه دې ټوله برابره وي. دا ممکنه ده؟ که یو څوک ووایي هو ممکن، یوه 1500 صفحه ایزه خوږه ښایسته قصیده دې ځینې جوړه شي، بیا ورته وایي ښه دا وار مو دا حروف راټول کړل، بیا راولوېدل. آیا دا امکان لري چې بیا د دوهم وار دپاره هغه کتاب جوړ کړي؟ که دې راته وویل هو، دا وار مې هم راټول کړ، درېیم وار بیا راولوېده. څونه امکان لري چې درېیم وار دې هم هغه کتاب جوړ کړي؟ هغه اول چې جوړ کړی و هغه مضمون، هغه اشعار. کم وخت چې په لستونو کې زموږ احتمال په 10,000 میلیونه واره کې و یو وار ته ورسېدی، دلته به څو په څو کې امکان پیدا کړي. دا امکان او احتمال و هغه درجې ته ورسېدی چې عقل دا حکم کوي چې دا کار مستحیل او غیر ممکن دی. ښه، دا پرېږده. اوس به د انسان جسم راواخلو، بلکې د انسان د جسمه څخه به ډېر ساده او بسیط شی راواخلو چې هغه وینه ده، او د دا وینې څخه به یو کوچنی جز راواخلو چې هغه د وینې سره کرویات دي چې په انګلیسي کې ریډ سیل ورته وایي. دغه د وینې سره کرویات د څه شي څخه جوړیږي؟ د مختلفو موادو څخه جوړیږي. مثلا مختلف مواد څه شي دي؟ اکسیجن، پروتین، شحمیات، ګلوکوز، کلسیم او داسې نور مختلف مواد په معینه اندازه سره یو ځای کېږي، یوه کره ځینې جوړیږي، او دغه کره ده یو معینه وظیفه لري. اکسیجن په خاصه طریقه نقلوي، د بدن یا رګو څخه فضلات نقلوي، خاصه وظیفه لري. اوس نو عقلا څونه امکان شته چې دغه مختلف مواد اوسپنه، اکسیجن، پروتین او نور دي تصادفاً سره یو ځای شي او دغه د وینو د سرو کرویاتو یوه کره دي جوړه کړي. په خپله دي دغه کره په وجود راځي. ښه، دا جوړه شوه، ممکن په خپله جوړه شوه، بیا دغه مختلف شیان سره یو ځای کېږي، بله کره یې جوړه کړه. ستا عقل دا کار څونه ممکن بولي؟ بیا څونه ممکنه ده چې درېیم وار سره یو ځای شوه او درېیمه کره یې جوړه کړه. تاسې پوهېږئ چې ستاسې بدن څو کره په یوه ثانیه کې جوړوي؟
د انسان جسم په یوه ثانیه کې د 2 میلیونو څخه نیولې تر 3 میلیونو پورې د وینې سره کرویات جوړوي. دا کم احتمال دی، دا کم تصادف دی چې 2 یا 3 میلیونه کرویات د مختلفو موادو څخه په یوه ثانیه کې تصادفاً جوړیږي؟ دا کیدای شي؟ او که دا کار تر هغه کتاب چې د مخه مو درته وویل ډېر مشکل دی، آیا عقل دا حکم نه کوي چې د دغه کرویاتو تصادفاً جوړېدل د هغه کتاب تر جوړېدو چې حروف په خپله راتوی سي او 15 صفحهیزه قصیده جوړه کړي په سلهاوو او زرهاوو کراته ډېر مشکل دی؟ په میلیونو د وینې سره کرویات په هر انسان کې په هره ثانیه او دقیقه کې د مختلفو موادو څخه جوړیږي. ښه، په دنیا کې په یوه ثانیه کې څو سره کرویات د وینې جوړیږي؟ د بشر په حساب 2 یا 3 میلیونه ضرب. دا څنګه تصادف دی او په هره ثانیه کې تکراریږي؟ ممکن چې دا د تصادف وي؟ او که عقل وایي مستحیل چې دا د صدفه او تصادف وي، خامخا یقینا یو څوک شته چې دا اراده یې کړې ده چې په دغه ډول دې جوړ شي، چې دغه ته دلیل الاحساس ویل کېږي. منظم او معین حساب ورته کېږي چې باید دغسې جوړ شي. اوس نو دغه کرویات یا یو چا قصدن جوړ کړي دي یا تصادفاً په وجود راغلي دي، او دا هغه دلیل دی چې علما دلیل القصد ورته وایي. دلته اراده شته، د دغه جوړولو څخه هدف او مقصد شته، خود به خوده او تصادفاً نشي کېدلی. دا ټوله هغه عقلي حقایق او دلایل وه چې د الله سبحانه وتعالی وجود ثابتوي. اوس نو د دغه دلایلو په بیانولو کې ژبه ډېر استعمال شوه، ولې بیا له دغه اتفاق څخه چې موږ او تاسې پر الفاظو لرو لکه قلم، چوکۍ او داسې نور، که دغه مشترکه ژبه نه وای موږ او تاسې نسوای سره پوهېدلی، مقصد ته نسوای رسېدلی، نو مو ژبه او عقل استعمال کړه چې و دغه نتیجې ته ورسېدو. د الله عز وجل وجود په عقلي دلایلو ثابت شو. اوس به یو څه داسې آیاتونه تلاوت کو چې په دغه مسله پورې تعلق لري. الله عز وجل د سورة الاعراف په 115 نمبر آیات کې فرمایي: اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. ایا دوی د آسمانو او مځکې په سلطنت کې فکر نه کوي او په هر هغه شي کې چې الله جل جلاله پیدا کړي دي؟ په آسمانو کې 12 برجه، قسم بې حسابه ستوري، لمر او سپوږمۍ، پراخه مځکه، بحرونه، غرونه، حیوانات، خزندې، مرغان، بادونه، اوریځې، بارانونه، درختې، کښتونه. یعنی په هر شي کې فکر وکړه، که په مځکه کې وي که په آسمانو کې، هر شي ته چې وګورې هلته به قصد او اراده ووینې. خود به خوده تصادفي په وجود نه دي راغلي، د یو مقصد دپاره، د یو کار او هدف دپاره جوړ سوي او پیدا سوي دي. دا هم الله عز وجل فرمایي: افلا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. انسان عدم و، لم یک شیئا یعنی عدم و او مش پیدا کړي، مگر هغه څوک چې انسان یې پیدا کړی دی دا غیر ممکنه ده چې هغه دې هم عدم و. ځکه خامخا شروع شته، انسان عدم و، مخلوقات ټوله عدم و، چا پیدا کړه؟ هغه اول پیدا کړه، هو الاول جل جلاله. او بیا الله عز وجل د سورة الشورى په 90 نمبر آیات کې فرمایي: ومن آیاته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه. یعنی د الله عز وجل د قدرت د دلایلو څخه پیدا کول د آسمانو او د مځکې دي، او پیدا کول د هغو شیانو دي چې په دا مځکه او آسمانو کې نشر کړي دي. او بیا د سورة الجاثیه په 4 نمبر آیات کې فرمایي: وفي خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم یوقنون. یعنی ستاسې په خلق او پیدا کولو کې او د هغو شیانو په پیدا کولو کې چې الله عز وجل په مځکه کې نشر کړي دي، چې هر قسم حیوانات دي، د الله عز وجل د قدرت ډېر دلایل
موجود دي د هغه قوم د پاره چې ایمان او یقین پر بعث او بیا ژوندي کېدو لري. او بیا الله عز وجل د سورة النمل په 19 نمبر آیات کې فرمایي افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. دا پس له هغه څخه چې الله عز وجل خپل مختلف مخلوقات او قدرتونه په د مخنیو آیاتو کې بیان کړ چې فرمایي ځکه او اسمانونه مې پیدا کړي دي، انسان مو د نطفې څخه پیدا کړی دی، ستاسې دپاره مې حیوانات پیدا کړي دي چې غوښه خوري، بارونه پر وړي، د وړیو څخه یې کالي جوړوي او نور ډېر داسې شیان مې پیدا کړي دي چې تاسې اوس نه پېژنئ. او بارانونه در باندې نازلوم چې د هغه څخه څښل کوئ، درختې او واښه په شنه کېږي چې هغه مو بیا د حیواناتو خوراک دی. الله عز وجل د رنګارنګ میوو درختې درته شنې کړي دي، شپه او ورځ لمر سپوږمۍ او ستوري یې ستاسې دپاره پیدا کړي دي، او قسم قسم حبوبات یې درته پیدا کړي دي، بحر دریاب یې پیدا کړي دي او ستاسې تابع کړی دی چې د هغه څخه تازه غوښې خوري او ګېڼې ملغلرې ځینې راباسي. او په دغه بحر کې کښتۍ د ده په امر چلیږي، او په مځکه کې غرونه، ولې او لارې درته پیدا کړي دي، او په ستورو سره لارې پیدا کولی شي. او بیا تر دغه ټولو مخلوقاتو او نعمتو وروسته الله عز وجل فرمایي افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. یعنی هغه ذات چې هر شی خلقولی شي چې الله عز وجل دی، هغه د هغه په مثل دی چې هیڅ شی نشي پیدا کولی لکه بوتان او داسې نور. نو آیا تاسې پند نه اخلئ چې خالق او مخلوق سره وپېژنئ؟ هغه څوک چې د عدم څخه خلق او ایجاد کوي هغه داسې دی لکه خلق او ایجاد چې نشي کولی. دا دوه سره یو شی کېدلی شي، یو خالق دی او بل مخلوق. او بیا الله جل جلاله د سورة القصص په 88 نمبر آیات کې فرمایي وربک یخلق ما یشاء ویختار. یعنی ستا رب هغه شیان خلقوي چې د پیدا کېدو اراده یې وکړي او غوره خوښ یې کړي. او بیا الله عز وجل فرمایي ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. یعنی بیل الله جل جلاله څخه هغه کسان چې تاسې یې بولي کومک ځینې غواړي هغو یو مچ هم نه دی خلق کړي او نه خلقولی شي، که څه هم ټوله سره راجمعه او سره یو ځای شي. هېڅوک نشي کولی چې د هغه اول ذات د صفاتو څخه هېڅوک نشي کولی د هغه اول ذات د صفاتو څخه یو دا دی چې د عدم څخه د ایجاد او خلق قدرت لري. د خلق معنا هم دغه ده چې د عدم څخه یې پیدا کړي او عدم دا کار نشي کولی. نو حتما خالق موجود دی او موجود وو. او بیا الله عز وجل د سورة العنکبوت په 140 او وروسته آیاتو کې فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. یعنی مثال د هغو کسانو چې بیله الله جل جلاله یې د خپل ځان دپاره اولیاء معبودان نیولي دي، دا په مثل د عنکبوت د غڼې دي چې وځان ته کور جوړ کړي. نه دی هغه غڼې چې د تارو څخه کور جوړ کړی وي. نو الله جل جلاله فرمایي چې بېشکه تر ټولو کورو هغه ضعیفه کور د غڼې کور دی. که چیرې دوی پوهېدلی یعنی په بل چا پورې لاس ونیسئ، په هر چا پورې چې لاس ونیسئ هغه دغسې ضعیفه دي لکه د غڼې کور چې ضعیفه دی. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. بېشکه چې الله عز وجل ته معلوم دی هر هغه شی چې دوی یې بیله الله جل جلاله عبادت کوي او بولي. او دغه الله ډېر غالب، قوي او د ډېر حکمت خاوند دی. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. او دغه مثالونه موږ په قرآن کې د خلقو دپاره بیانوو او په دغه مثالون نه پوهیږي بې له عالمانو پوهانو څخه.
ورونو په دغه تلاوت شوو مبارکو آیاتو کې وڅو قسمه فلسفي او منطقي دلایلو ته اشاره شته او هغه دلایل پکښې موجود دي چې دلیل د وجود د ابتداء او شروع دي چې لازما ابتداء او شروع شته بل دلیل چې قانون علیه ورته وایي چې د شیانو د وجود دپاره اسباب شته او بل دلیل چې عله کافیه ورته وایي چې هغه دلیل پر هدف او مقصد د شیانو د پیدا کېدو دی چې د دغو شیانو د خلقت څخه مقصد شته الله عز وجل فرمایي دغه ټوله کارونه چې تاسې وینئ منظم او په حساب جوړ شوي دي مثلا هغه سړی چې دا قلم یې جوړاوه بې حسابه بې فکره بې نظامه یې جوړ کړي اوسپنه پلاستیک د رنګ بمبه نوک او شبۍ دې ټولو کې حساب کړی و او که یو غیر معین شی جوړاوه هغه قلم سو یا حتما د یو شي په جوړولو کې قصد حساب تقدیر یعنی اندازه کول یا اندازه نیول شته او د قضا او قدر په مابین کې هم دغه فرق دی قضا یعنی امر کول حکم کول قضا ربک یعنی ستا رب امر او حکم وکړي قدر یعنی حساب اندازه ایښول مثلا الله عز وجل د یو انسان په باره کې امر وکړي چې په یو مرض کې اخته شي دا قضا ده او قدر یعنی دا مرض به په کومه اندازه وي څونه مده به وي درد به څونه وي دا قدر او تقدیر دی قضا امر دی قدر حساب اندازه ایښول دي هر شی په حساب او اندازه سوی دی نو ته به د الله عز وجل په ټولو مخلوقاتو کې که په آسمانو کې دي که په مځکه کې او که د دوی په مابین کې یا ما تحت الثرا کې دي په هغو کې به حسابات ووینې چې په هغه حساباتو کې به قصد او اندازه وي د الله عز وجل دا قول واوري چې فرمایي انا كل شيء خلقناه بقدر یعنی خامخا موږ هر شی په اندازه سره پیدا کړی دی په هر شي کې قصد اندازه تقدیر حساب شته او په بل آیات شریف کې د دغه معنا تاکید شته چې فرمایي وخلق كل شيء فقدره تقديرا هیڅ شی تصادفا نه دی پیدا سوی هیڅ شی بې له قصد او هدف نه دی پیدا سوی هیڅ شی بې حساب او بې اندازې نه دی خلق سوی د هر شي حساب سوی دی الله جل جلاله فرمایي وكل شيء عنده بمقدار هر شی د الله عز وجل په حضور په اندازه او تقدیر سره دی او بیا عز وجل فرمایي والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون او موږ مځکه اواره کړې غوړولې ده او اچولې مودي په دغه مځکه کې غرونه لکه ټینګ میخونه او شنه کړي مودي په دغه مځکه کې هر شی اندازه کړه سوی ټول شیان په حساب دي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم نسته هیڅ شی مگر زموږ سره د هغه شي خزانې شته او نه نازلو هغه شی مگر په معلومه اندازه سره نه لږ نه ډېر فقط زموږ د حکمت او مصلحت سره برابر نازلیږي او بیا عز وجل فرمایي وانزلنا من السماء ماء بقدر او نازل کړي دي موږ د اسمانه څخه اوبه په اندازه او بیا عز وجل فرمایي صنع الله الذي اتقن كل شيء صنعت او جوړول د الله هغه الله چې هر شی مضبوط محکم کړی دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خامخا موږ پیدا کړی دی انسان په ډېر ښه اعتدال او غالب کې ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ایکتون کې په خلق او پیدایش کې د رحمان به هیڅ خلل عیب فرق ونه ویني ورونو د الله عز وجل وجود او وحدانیت یوازې و تفکر او تأمل ته ضرورت لري فقط په دقت سره وګوره ټول شیان په خپل حل دي الله عز وجل فرمایي قل انظروا ماذا في السماوات والارض اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووایه مشرکانو ته چې وګوري څه قسم عجب عجب دلائل د وجود د الله او وحدانیت د الله په مځکه او اسمانو کې موجود دي
الله عز وجل موږ و تفکر او تأمل ته رابولي او فرمایي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. یعنی څونه ډېر دلایل چې د رب العزت جل جلاله پر وجود او کامل قدرت دلالت کوي په آسمانو او مځکه کې موجود دي چې دغه معاندین کفار پر هغو تیریږي ویني. حال دا چې دوی د هغو علامو او دلایلو څخه مخ اړوي، نه فکر پکښې کوي او نه عبرت په اخلي. د بشر او انسانانو مشکل هم دغه دی چې فکر او تأمل نه کوي. د الله عز وجل د قدرت پر علامو ژر ژر سرسرکي تیریږي، نظر او تأمل نه پکښې کوي. او بیا الله عز وجل فرمایي سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. یعنی ژر ده چې وبښوي دوی ته زموږ د قدرت علامې او دلایل چې په آفاق په کون کې دي او د دوی په نفسو خپلو ځانو کې دي، تر هغو پورې به دغه علامې او دلایل ورښکاره کوو تر څو دوی ته دا معلومه سي چې بېشک الله او کلام یې حق دی. سبحان الله. د نن ورځې پرمختللی علم که طب وي یا ساینس، هر څه نوي اکتشافات چې کوي هغه ټوله پخوا لا په قرآن مجید کې ذکر سوي او بیان سوي دي. خدا چې تر وخت د مخه یې څوک په معنا نه پوهېدل ځکه بشري علم ناقص دی. خو نن ورځ چې علم مخته ولاړي او نوي شیان کشف سوه، خلق پوه سوه چې قرآن مجید هم دغه فرمایلي دي او هم دغه معنا ده چې د دغسې مضامینو تفصیل به انشاء الله تعالی د اعجاز القرآن په سلسله کې درته بیان سي. الله عز وجل په قرآن کریم کې حجت البالغه یقیني واقعي ښکاره دلایل بیان کړي دي. موږ چې د قرآن کریم تلاوت کوو دا نه حسوو چې په هغه کې د پیچلي مسایل فلسفه او منطق بیان سوي وي. ټوله اسانه او ښکاره مسایل دي چې دا هم د الله عز وجل د عجیبو قدرتو څخه یو قدرت دی. د الله عز وجل د اوصافو څخه یو صفت کلام دی. د الله عز وجل کلام معجز دامغ، هغه چې دماغ ته ننوځي، قوي دلیل مګر په اسانه طریقه، ډېر بسیط، د هر چا عقل یې ځایولی سي. زموږ دغه د مخنۍ خبرې عقلي خبرې وې، لږ فلسفه، لږ منطقي مثالونه وه، مګر په هغو کې یو څه پیچل اړول را اړول وه. د پوهېدو دپاره یې ډېره توجه پکار وه، مګر قرآن کریم په ډېر بسیط او آسانه الفاظو دغه خبرې کوي. الله عز وجل فرمایي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. دلته درې آسانه او بسیطه خبرې دي. الله عز وجل پوښتنه کوي، فرمایي آیا دوی بې له یو شي څخه چې عدم دی د هغه څخه پیدا سوي دي، یا که دوی په خپله د خپل ځان پیدا کوونکي دي، او که دوی ځکه او اسمانونه پیدا کړي دي؟ دغه درې پوښتنې وکړلې. اول ام خلقوا من غیر شی، یعنی دوی د غیر شي څخه چې عدم دی پیدا سوه. فکر وکړه، آیا دا ممکنه ده چې عدم دی پیدا کړي وي؟ امکان نه لري. ولې عدم هغه دی چې نه ذات موجود دی نه صفات، نو عدم شی نشي پیدا کولی. دوهم ام هم الخالقون، یعنی آیا دوی په خپل ځان پیدا کړی دي؟ آیا دا ممکنه ده چې په خپل د خپل ځان پیدا کړی وي؟ یا دا هم غیر ممکنه ده، ځکه دلته دور سبقي پیښیږي چې د مخه مو بیان درته کړی دی. دا هم غیر ممکن دی. دریم ام خلق السماوات والارض، آیا دوی ځکه او اسمانونه پیدا کړي دي؟ داسې هم نه ده. آیا بیله الله جل جلاله بل چا پیدا کړي دي؟ ښه، فرضاً بل چا پیدا کړي دي، د هغه دپاره بل خالق شته؟ که دی په خپله اول دی، که دی اول وي هغه الله دی، او که بیله الله څخه بل چا پیدا کړي وي نو د هغه خپل حالت ووایه چې عدم و که په خپله ځان پیدا کړي وي. په نتیجه کې به ووایو چې هر څه دې خوا ها خوا ته ولاړ سې، بې له دې څخه بله لار نسته چې ووایو حتما خالق سته.
نو تاسې وګورئ فلسفه، عقلي منطق او دلایل په څونه لږ اسانه بسیطو الفاظو کې راغلي دي چې د هر چا د فهم وړ او لایق دي. که ته په هغه آیاتو کې فکر او تأمل وکړې کوم چې الله عز وجل په هغو کې د جنین د انسان د خلقت د مځکې او اسمانو او ملکوت د خلقت بیان کوي، ټول هغه آیاتونه د قصد او هدف څخه خبرې کوي، سبب او د هغه دلایل بیانوي چې ټول ښکاره او واضحه خبرې دي چې د هر شي د خلقولو تر شا یو قصد او هدف پروت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو سره ناست وو او وی فرمایل ویل له، یعنی هلاکت وی دلره. صحابه کرامو ویل څوک یا رسول الله؟ بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ویل له، هو ویل څوک یا رسول الله؟ بیا یې و فرمایل ویل له. صحابه کرامو ویل څوک یا رسول الله؟ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه تکرار څخه مقصد دا و چې متوجه او تشویق یې کړي او په جدیت سره و دې موضوع ته پام وکړي. نو یې وفرمایل هغه څوک چې دغه آیات وایي او فکر نه پکې کوي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بېشکه په پیدا کولو کې د آسمانو او مځکې او په اختلاف او وشتلو کې د شپې او ورځې چې همیشه اوږدېږي او کوچنۍ کېږي، پرله پسې ځي او راځي، کله رڼا کله تاریکه، کله یخ کله ګرمي، خامخا دلایل او د الله عز وجل د قدرت علامې دي د هغو کسانو دپاره چې د خالصو پاکو عقلو خاوندان دي. تاسې دې ماشین ته وګورئ چې نه پرزه خرابېږي او نه کارګر غیر حاضرېږي. سبحان الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دغه عاقلان هغه کسان دي چې یادوي الله په ولاړې په ناستې او چې پر اړخو پراته وي، یعنی د الله عز وجل د ذکر څخه نه غافله کېږي. او دغه عاقلان د آسمانو او مځکې په خلق او پیدایښت کې فکر کوي او وایي ای زموږ ربه تا دغه مخلوقات عبث او بې حکمته نه دي پیدا کړي، پاکي د تا لره د ټولو عیبو څخه، سبحانک ته د ټولو عیبو څخه پاک یې، نو وساتې موږ د عذاب څخه د اور د دوژخ. دا ډېره لو او جلیله معنا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې موږ ته راښیي چې فکر وکړي، تأمل وکړي، وګورئ ویل له. هغه څوک چې دا آیاتونه وایي او فکر نه پکې کوي او بیا نو هغه نوي علمي اکتشافات دي چې د الله عز وجل قدرت، خلقت، ربوبیت ثابتوي. که دلته یوازې د عقیدې مقصد نه وای، که دلته یوازې د عقیدې بیانول مقصد نه وای، هغه علمي اعجاز چې دغه آیات تر شا موجود دی هغه به مې درته بیان کړی وای. په قرآن مجید کې داسې آیاتونه شته چې هغه ته د بشر علم او پوهه نه ده ورسېدلې، مګر اوس په دغه اوسنۍ زمانه کې علما په پوه او هلته داسې آیاتونه شته چې تر اوسه هم د بشر علم نه دی ورسېدلی، چې دا د قرآن مجید اعجاز دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صداقت او رښتینی نبوت بل دلیل دی. دغه دلایل چې تر اوسه موږ ذکر کړه اساسا د عقل پر محور راګرځي، یعنی عقلي او منطقي دلایل و، مګر هلته یو بل عظیم او لوی دلیل شته چې د عقل تر دلیل ډېر بلیغ او ډېر مشهوره دی، چې هغه ته دلیل الفطره یا د فطرت دلیل ویل کېږي. کوم وخت چې موږ د عقلي دلایلو په باره کې خبرې کولې، د حواسو څخه مو شروع په وکړه، د لیدلو حس، د اورېدلو حس، د بویولو حس، د خوند کتلو یا ذایقې حس او د لمس حس، او موږ وویل چې عقل دغه حواس استعمالوي او د هغو په واسطه نتایج راباسي. اوس یوه پوښتنه درڅخه کوم چې تاسې ته ډېره واضحه او روښانه ده، خو په جواب ویلو کې به سختي وویني. د قهر او غضب شعور
د کم حس تابع دی. مثلا یو سړی په قهر کیږي، دغه قهر د کم حس د لارې پیدا کیږي؟ د خوشحالي او سعادت شعور، د لذت شعور تر کم حس لاندې راځي؟ جواب: تر هیڅ حس نه لاندې کیږي او د حواسو تابع نه دي. نو نتیجه دا سوه چې موږ حواس لرو، موږ عقل لرو، موږ مشاعر چې جمع د شعور ده، مشاعر لرو. ښه، دغه مشاعر آیا اصل پسل کې د عقل تابع دي؟ عقل حکم پر کوي یا حواس حکم پر کوي یا؟ نو موږ په ښکاره ډول دې نتیجې ته ورسېدو چې هر انسان حواس لري، عقل لري، مشاعر لري. مشاعر چې جمع د شعور ده، لکه قهر، تشویش، بیره، خفګان، خوشحالي، لذت، دا مشاعر دي. دغه مشاعر احیانا د انسان په زړه او دماغ کې داسې ځای نیسي چې یقین ځینې جوړ سي، داسې یقین چې د حواسو تر یقین کم نه وي. مثلا ستا په حضور کې یو څوک دی، وینې یې چې خوښ، راضي، خوشحاله او سعید دی. ته پوهېږې چې دغه انسان خوشبخته دی، خو دغه د ده سعادت ستا د حواسو تابع نه دی. ته دغه سعادت نه سې لیدلی، بلکې دا یو داخلي شی دی، په لاس، په سترګو، په غوږ یې نه حسوې، بلکې ته متأکد یې چې دی خوشبخته، سعید دی. احیانا ته په خپل ځان کې قهر، غضب یا خفګان حسوې، متأکد یې چې ته د غضب یا خوابدۍ په حالت کې یې. دغه شعور دی د یقین و درجې ته رسېږي چې ته یقینا خفه یا خوشحاله. دا شعور داخلي شعور دی چې دننه په خپله په انسان کې موجود وي، خو احیانا دا شعور خارجي وي، دننه د انسان په بدن کې نه وي. مثلا امتحانونه را روان دي، ته پوهېږې چې پوره آمادګي ورته. محترم ورونو، د عقیدې پاته مسله